مې ومنئ ملګرو په دې سکرین باندې تاسو یو سکرین شاټ پیکچر وینئ د مثال په تور مې در سره شریک ترڅو ستاسو رهنمایي وشي څه موده وړاندې یو تن ته فیسبوک یا انټرنیټي غلا کوونکي هیکر چې هیکر ورته وایي پر واتساپ یې دغه غریب ته یو میسج ولیږلو چې ستا د کورنۍ د ښځیناو تصویرونه پر فیسبوک اپلوډ شوي دي نو دغه غریب ډیر د پریشانۍ په حالت کې دته یې ویلي دي چې دا څنګه نو هیکر ورپسې یو لینک را لیږلی دی چې دغه لینک باندې کلیک وکړه نو په خپلو سترګو به یې ووینئ یعنې چې څنګه ده ورباندې کلیک کړی دی د کلیک سره یې د موبایل ټوله ډیټا یعنې چې څومره اکاونټونه دي هغه هیک شوي غایب کړلی شوي او غلا کړلی شوي دي نو مقصد مې د خبرې دا و چې هر کله چې تاسو ته پر میسنجر یا واتساپ څوک داسې میسج کوي چې تاسو ته یو لینک لیږي او تاسو دې ته مجبور کوي هڅوي مو چې په دې لینک باندې کلیک وکړه نو تاسو هیڅ کله په هیڅ صورت په دې لینک باندې کلیک مه کوئ هر کله چې تاسو ته څوک یا پر میسنجر یا پر واتساپ یا په څه بله طریقه خو که څوک یو لینک درته لیږي نو په هغې لینک باندې هیڅ کله کلیک مه کوئ که چېرته تاسو ورباندې کلیک کوئ نو دا هیکران دي د انټرنیټي غلا کوونکي دي نو دا ستاسو اکاونټونه غلا کوي او ستاسو د غټ نقصان او تاوان سره مخ کوي نو بیدار اوسئ محتاط اوسئ دغه پیغام نورو پښتنو وروڼو ته هم ورسوئ تر څو پر وخت احتیاط او وکړي او د دې غلا کوونکو د غلې او شر نه ځانونه محفوظ وساتئ تر بیا د خدای په امان